په درې ځلې شعر او خط غورځولو کې د دقیقاً دوه ځلې شعر اوریدلو احتمال پیدا کړي. نو دې لپاره چې دا احتمال مونږ پیدا کوو، مونږ لومړی راځو ګورو چې درې ځلې مونږ شعر او خط وغورځوو، نو مونږ سره کومې پایلې امکان لري. نو لیکو چې کیدای شي مونږ ته هیډز او هیډز راشي. ښه، هیډز مونږه شعر ته وایو او ټیلز څه ته وایو؟ خط ته وایو. دا د انګلیسي توري دي، هیډز او ټیلز. ښه، بل ځل کیدای شي چې هیډز ټیلز راشي. بل ځل کېدای شي هیډز او ټیلز او هیډز راشي. بل ځل کېدای شي ټیلز هیډز راشي. بل ځل کېدای شي ټیلز هیډز راشي. بیا کېدای شي ټیلز راشي. بیا کېدای شي هیډز ټیلز او ټیلز راشي او پای کې کېدای شي درې واړه ټیلز راشي. نو موږ سره ټولې څو پایلې شو چې امکان لري؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. نو دلته موږ لیکو چې موږ سره 8 د مساوي امکان پایلې دي. نو دا راخلو، دا به شي په صورت کې چې راځي موږ سره ټولې څو پایلې دي چې هغې کې دقیقاً دوه ځلې شعر راځي. یو دا دی، دې کې دوه ځلې دی، دې کې هم دوه ځلې دی او دې کې هم دوه ځلې دی. نورو کې یا بیخي نشته، یا یو ځل دی او یا درې ځلې دی. موږ دلته وایو دقیقاً دوه ځلې، معنا چې کوم چې یوازې دوه ځلې وي هغه زموږ په کار دی. نو لیکو چې درې پایلې دقیقاً دوه ځلې شعر لري. دلته دقیقاً کلمه ضرور ده ځکه چې موږ یوازې دوه ځلې چې کوم کې راځي هغه زموږ په کار دی. نو لیکو چې د څه شي احتمال؟ د دوه ځلې شعر احتمال یا دقیقاً دوه ځلې د شعر احتمال. دلته لیکو دقیقاً دوه ځلې شعر. د دې احتمال دا مساوي دی له څه سره؟ درې پایلې تقسیم پر 8 مساوي امکان پایلو سره. یا په لنډ عبارت لیکو دا مساوي کیږي له څه سره؟ 3 پر 8 سره. او دا زموږ ځواب شو.